الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأصفاهم سيدنا محمد المصطفى وجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله صلاة ربي والسلامة عليه وعلى آله وصحبه ومحبه خيرا ما جزى نبيا عن أمته والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. زما عزتمند و قابل احترام مشران ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې موږ په دې ژوندۍ بڼه باندې یې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد د سلام نه د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوو چې رب العالمین موږ او تاسو له دې عظیم عبادت توفیق راکړ. دعا کوو هغه مسلمانانو ته چې هغه مریضان دي او د دې عبادت نه محروم دي، رب العالمین دې ولله شفاء کامله عاجله ورته نصیب کړي. دعا کو هغه مسلمانانو ته چې هغه د دې عظیم عبادت نه په غفلت کې پراته دي، د دې عبادت اهمیت ورسره نشته، رب العالمین دې هغې ته د نیکۍ هدایت وکړي او رب العالمین دې په هغې باندې رحم وکړي. زما عزتمندو، څنګه چې هره جمعه د یو موضوع په مناسبت تاسو سره مخاطب کیږم او د قرآن او د حدیث په رڼا کې د هغې وضاحت کوو، اگر چې هره موضوع ډېر تفصیل او ډېر وضاحت ته ضرورت لري، لیکن د وخت د کموالي په وجه باندې موږ د هغې مختصر وضاحت کوو. مخکې جمعه کې موږ عید میلاد النبي او بیا د علم میراث د هغې په باره کې وضاحت کړی و. نن چې یو موضوع په مناسبت تاسو ته مخاطب یم چې هغه ډېره ضروري مسله ده، هغه دا چې موږ تاسو ټول د هغې نه خبر یو چې زموږ ستاسو په وطن کې په هرات کې زلزله راغلې ده، د هغې په اړه یو څه وضاحت. اگر چې هغه خبره وضاحت ته ضرورت نه لري، موږ تاسو ټول په هغې باندې خبر یو چې هلته څه پېښ شوي دي او کوم مشکلات دي او څه کول پکار دي. په دې باندې موږ تاسو ټول پوه یو، ډېر وضاحت ته ضرورت نشته دی. څنګه چې زموږ او ستاسو په ګران هېواد په افغانستان کې یو ډېره لویه غمیزه پېښه شوه، د زلزلې د کبله ډېر انسانان، ډېر مسلمانان، زموږ او ستاسو ورونه، خویندې، ماشومان په هغې کې شهیدان شول. بسته کلي، کورونه، ودانۍ هغه ړنګې شوې، د ځمکې سره ځمکه شول. د ټولو نه خو اول هر مسلمان باید د الله سبحانه وتعالی په هره رضا او په هره فیصله باندې راضي وي. موږ او تاسو مسلمانان یو، د الله له طرفه چې هره فیصله راځي او د الله په رضا باندې زموږ او ستاسو رضا وي، در الله له طرفو. په دومره عمر کې، په دې دومره جنګونو کې، په کال کې چېرې دومره انسانان شهیدان نه شول، لیکن په یو شپه او په څو دقیقو کې څومره انسانان شهیدان شول. موږ او تاسو خو امن ته خوشحاله وو چې امن راغی، نور به موږ د چا د لاسه نه قتل کیږو، نور به موږ نه ځورول کیږو، نور به خور مور دا نه تور سره کیږي، نور به خور مور هغه خور به بې وروره کیږي نه، مور به بوره کیږي نه، میرمن به کونډېږي نه، او ماشومان به یتیمانان کیږي نه. موږ او تاسو خو دا فکر کوو چې نور به داسې نه کیږي، لیکن د الله سبحانه وتعالی فیصله بل شان وي. تقدیر همیشه په تدبیر باندې غالبه وي، در الله له طرفو چې دا څه رال او څه وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، وایي څوک چې د الله په فیصله او د الله په تقدیر باندې راضي نه وي، وایي هغه د ځان نه بل رب او بل خدای پیدا کړي وي، دی پوهه شه او هغه پوهه شه. څوک چې د الله په فیصله باندې راضي نه وي، دا د مسلمان فضیلت دی چې په هغه باندې په دنیا کې غم راځي، مصیبت به ورباندې راځي، حوادث به ورباندې راځي، لیکن فضیلت یې دا دی چې آخرت کې به ورباندې غم نه وي،
آخرت کې به ورباندې پریشانی نه وي. کوم چې ابدي ژوند دی هغه ابدي ژوند کې به دی خوشحاله وي، په هغې کې به په ده باندې غم او پریشانی نه وي. په دنیا کې چې په کوم مسلمان باندې تکلیفونه او پریشانی نه راځي، دا د مسلمان فضیلت دی، د مؤمن فضیلت دی. الله ولا دا فضیلت مقرر کړی دی. دی په دنیا کې ډېر کړېدلی دی، په دنیا کې په ده باندې ډېر تکلیفونه تېر شوي دي. الله د آخرت عذاب تکلیف دله نه ورکوي، هغه ابدي ژوند کې به دی خوشحاله وي. الله سبحانه وتعالی دا زلزلې ولې راولي؟ په دې باندې موږ تاسو نه پوهېږو. الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی، په هر کار کې د هغه حکمت وي. دا د رب العالمین قانون دی چې په دنیا کې په دې خپلو بندګانو باندې امتحانات راولي، په خپلو بندګانو باندې ازمایش راولي. دا د رب العالمین قانون دی. والله سبحانه وتعالی قرآن کې دا فرمایلی دي: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې آیا دا کسان دا فکر کوي چې موږ ایمان راوړو، موږ مسلمانان شول او دوی به همداسې پرېښودلی شو، دوی به همداسې پرېښودلی شي، په دوی باندې به کوم ازمیش نه راځي، په دوی باندې به کوم امتحان نه راځي؟ ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. په دې باندې به ازمیش او امتحان نه راځي. الله فرمایي داسې نه ده. ولقد فتنا الذين من قبلهم، د تاسو نه مخکې چې څومره امتونه تېر شوي دي، اهل ایمان تېر شوي دي، په هغې باندې ازمایښتونه راتلل، په هغې باندې امتحانات راتلل. ازمایښت به راځي په زندګۍ کې، امتحانات به راځي. دا اول ځل نه دی چې موږ تاسو دا ازمایښت او دا امتحان وینو. دا ازمایښت او دا امتحان به راځي. ولې راځي دا ازمایښت او دا امتحان؟ په دې کې الله سبحانه وتعالی معلومات کوي. په دې کې معلومیږي چې صادق مؤمن څوک دی او هغه څوک چې د دروغ د ایمان دعوه لري هغه څوک دی. ازمایش به راځي، امتحان به راځي. دا په نیکو باندې هم راځي او په هر قسم انسان باندې راځي. د دې دپاره چې هغه مؤمن معلوم شي چې په خپله دعوه کې دی صادق دی، او هغه کس معلوم شي چې دی په قطعه د دروغو د ایمان دعوه لري، دی مؤمن نه دی. دا پکې معلوم شي. د دې دپاره دغه امتحانات او دغه ازمایش راځي. امتحان راځي، ازمایش راځي. الله سبحانه وتعالی انسان ازموي په مختلفو امراضو سره. مرض راشي په انسان باندې، د انسان تکلیف کوي د هغې د وجې نه، منځونه هم کوي، صدقې هم کوي، هر نیک عمل کوي، لیکن نه ښه کېږي. دا ازمایش دی، امتحان دی د الله له طرف نه. الله سبحانه وتعالی ازمایش کوي، امتحان کوي په دې خپلو بندګانو باندې په مختلفو امراضو سره. الله سبحانه وتعالی ازمایش کوي، امتحان کوي په دې خپلو بندګانو باندې په مختلفو حوادثو سره. په ژوند کې به مختلف حادثات راځي، مختلف واقعات راځي. دا به څه شي وي؟ ازمایش به وي، امتحان به وي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي: ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. الله سبحانه وتعالی فرمایي خامخا به دا ازمایش راولم، دا امتحان به راولم. د څه شي په شکل باندې؟ د خوف په شکل، د ویرې په شکل، د نفسونو د کموالي په شکل، د ولږې په شکل، د میوو د کموالو په شکل، مختلفو اشکالو سره به دغه امتحانات راولم. په دې عارضي ژوند، د دنیا په دې عارضي ژوند کې الله سبحانه وتعالی په دې خپلو بندګانو باندې امتحانات راولي، ازمایش راولي. او کله چې انسان په هغې کې صبر وکړي، نو الله سبحانه وتعالی د هغه سره محبت کوي او هغه له د ابدي ژوند، د ابدي زندګي خوشخبري ورکوي. هغه ابدي ژوند کې به دی خوشحاله وي. الله سبحانه وتعالی پر خپلو بندګانو باندې ازمایش کوي، امتحان کوي. د څه شي په ذریعه؟ د اولاد په ذریعه. داسې کسان دي الله وله اولاد نه دی ورکړی، ډېر علاجونه یې وکړل، ډېر دعاګانې یې وکړلې، لیکن الله سبحانه وتعالی وله اولاد نه ورکوي. دا ازمایش دی، امتحان دی د الله له طرفه. چا له نارینه اولاد، چا له زنانه اولاد. ډېر کسان یې کوشش کوي چې نارینه اولاد الله راکړي، لیکن الله یې نه ورکوي. ازمایش دی، امتحان دی د الله له طرفه. نو الله وایي ازمایش کوم، امتحان کوم په تا باندې د اولاد په ذریعه. اولاد به در الله درکړي، لیکن دا اولاد به جوړ نه وي، مریض به وي. دا اولاد به تکلیف لري، ته به ورسره په مشکل کې به تکلیف کې، معذوره به د اولاد، شل به وي، ګرځېدلی به نه شي، نو ته به ورسره په تکلیف کې. دا څه شی دی؟ ازمایش دی، امتحان دی. په دې کې الله ته صبر کول. نو الله وایي زه به ازمایش کوم، امتحان کوم. د څه شي په ذریعه؟ د اولاد په ذریعه. الله امتحان کوي، ازمایش کوي د خپل بنده د څه شي په ذریعه؟ د مال او د دولت په ذریعه باندې. کوم کسانو له چې مال نه دی ورکړی، هغې باندې هم د الله سبحانه وتعالی ازمایش دی، امتحان دی، نه دی درکړی. د الله خوښه نه ده، په دې کې به حکمت وي. الله مال درکړی دی، دولت درکړی دی، دا هم
ازمایش دی، امتحان دی د الله تر طرفه. دا کوم دولت چې الله درکړي دا هم یو امتحان دی. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، ستاسو مالونه چې موږ درکړي دي او ستاسو دا اولادونه دا ازمایش دی او امتحان دی. دا مال او دا اولاد دا ازمایش دی او دا امتحان دی. دا ازمایش او امتحان به په مختلفو شکلونو سره او په مختلفو قسمونو سره وي. هر انسان چې ځان سره فکر وکړي، هر انسان یو څه ناڅه ازمایش، یو څه ناڅه امتحان کې دی گرفتاره دی. مختلف ازمایشتونه دي، مختلف امتحانات دي او دا انسان پکې گرفتاره دی. نو د ازمایش په وخت کې صبر کول، ثابت قدم اوسېدل، نو دا څه شی دی؟ دا ایمان دی. صحیح مؤمن هغه دی چې هر قسمه ازمایش او امتحان په ده باندې راشي، دی هم به الله ته رجوع کوي، به هم د الله عبادت او بندګي کوي او الله ته په رجوع کې دی. نو دا صحیح مؤمن دی. په دې وطن کې اوسېدل چې موږ او تاسو په دې وطن کې اوسېږو، په دې وطن کې له ټولو نه لوی ازمایش او لوی امتحان هغه څه شی دی؟ د خپل ایمان حفاظت کول، د خپل اولادونو د ایمان حفاظت کول، د خپل ځان د خپل ایمان دا څنګه وساتو. د ټولو نه لوی ازمایش او امتحان په دې وطن کې دا دی. ولې چې هر څه میسر دي، لویش په لویش باندې ګناه ده، لویش په لویش باندې فتنه ده. که انسان د خپل ایمان حفاظت ونه کړي نو ایمان به خطا شي، دی به په ګناهونو په دلدل کې ورخطا شي، په هغې کې به وغورځېږي. نو دې د وجې نه په دې وطن کې له ټولو لوی ازمایش، لوی امتحان هغه د خپل ایمان ساتنه کول دي، د خپل ایمان حفاظت کول دي. او چې په دې امتحان او ازمایش کې کامیاب شولې نو دا صحیح مؤمن دی. دا هغه مؤمن دی چې د دعوه د ایمان هغه صحیح دی چې دی ویل زه مؤمن یم او ما په الله او په آخرت باندې ایمان راوړی دی. دی په دې خپله دعوه کې دی صادق دی. نو زما عزتمندو دغه امتحانات او ازمایښتونه د انسان په زندګۍ کې مختلف دي او هر انسان په خپل زندګۍ خپل ځان سره فکر وکړي، په هغه باندې مختلف ازمایښتونه او امتحانات راځي. نن دا ازمایش او دا امتحان د هرات په مسلمانانو باندې د زلزلې په شکل باندې راغلی دی. د ازمایش او امتحان په هرات کې د زلزلې په شکل باندې راغلی دی چې د هغې د وجې نه زموږ او ستاسو مسلمانان ورونه او خویندې او ماشومانان هغې پکې شهیدان شول، ودانۍ ړنګې شولې. نن هغه مسلمانانو چې الله هغې له مال ورکړی دی، دولت ورکړی دی، په هغې باندې هم ازمایش او امتحان راغلی دی. په هغه باندې د مال او د دولت ازمایش او امتحان راغلی دی چې ته د خپلو ورونو سره څومره کومک کولی شي. زما او ستا په مال او په دولت باندې نن ازمایش او امتحان راغلی دی. په هغې باندې خو هغه ازمایش راغی، هغه امتحان راغی چې الله ته فامیلونه واغستل، کورونه ته الله واغستل او په هغې باندې زلزلې ازمایش او امتحان راغلی. لیکن زما او ستا ازمایش او امتحان نن زما او ستا په دولت باندې راغلی دی چې موږ د خپلو ورونو سره څومره کومک کولی شو. زما عزتمندو، وطن مو یو دی، غم مو یو دی، درد مو یو دی. دغه درد موږ او تاسو نشو پرېښودلی چې په دې کې تنها یو څوک پاتې شي. کله چې ستا وطن یو دی، غم دی یو دی، درد دی یو دی، نو بیا د هغې سره ودرېدل دا هم ستا یو غټ مسؤلیت دی. په دې سخت او په تکلیف کې خپل مسلمانان یوازې پرېښودل دا د وطن مینه نه ده، د وطن محبت نه دی چې هغې په دغه وخت کې تنها او یوازې پاتې شي. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، تمام مسلمانان په خپل مابین کې ورونه دي. نن ستا مسلمان ورور، نن ستا مسلمانه خور هغه په تکلیف کې ده، هغه په مصیبت کې ده، هغه په بېچته صحرا لاندې ناست دي. داسې فامیلونه هم شته چې هغې د خپل کور نه 30 کسه ورکړي دي، 30 کسان یې د لاسه ورکړي دي. داسې فامیلونه پکې هم شته. هلته د اوبو مشکلات دی، هلته د خوراک څښاک د طعام مشکلات دی، هلته د خیمې مشکلات دی، هلته د بسترې مشکلات دی، هلته د زخمینو د دارو د درمل مشکلات دی، هلته حتی د کفن او د دفن، حتی د امواتو دپاره د غسل د اوبو هم مشکلات دي. دومره مشکلات هلته شته دی. دا ازمایش او د امتحان په هغې باندې د الله له طرفه راغلی دی. لیکن زما او ستا ازمایش او امتحان دا دی چې موږ خپل ورونو سره څومره کومک کولی شو. آیا هغې په دې مشکل کې تنها پرېږدو او که نه هغې سره به نن به حیثیت مسلمان، به حیثیت افغان او به حیثیت انسان هغې سره به کومک کوو، مرسته به یې کوو، تنها به یې نه پرېږدو.
دا ازمائش او دا امتحان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مثل المسلم للمسلم كجسد واحد و یو مسلمان د بل مسلمان د پاره داسې دی لکه یو جسم یو وجود، یو جسم یو وجود. وجود کې چې یوه عضوه درد شروع کی نو تمام جسم ته تمام وجود د هغې څخه ناراحته وي، تمام وجود نارامه وي چې د جسم یو عضو درد کوي. کله چې مسلمانان په تکلیف کې وي، یو څه اندازه مسلمانان په تکلیف کې وي، تمام مسلمانان د هغې سره په تکلیف کې وي. مثل المسلم للمسلم كجسد واحد، د یو جسم په شانتي دي، د یو جسم په مانند باندې دي. نو د هغې درد دا احساسول دا د هغه یو جسم درد دی چې موږ ته رسیږي. نن زما عزتمندو په هرات کې سخت اضطراري حالات دي. موږ او تاسو د هغه مسلمانانو درد خو نشو کمولی، ځکه چې هغوی کم نږدې او کم خواږه، کم شیرین اقارب او رشته داران دوستان د لاسه ورکړي دي، هغه بیرته دنیا ته نه راځي. موږ د هغې دا درد خو نشو کمولی، لیکن به حیثیت یو مسلمان زړه د خلاصه د هغې سره مرسته او کومک کولی شو. او دا د هر مسلمان وظیفه ده چې د دغه دردېدلي مسلمانانو سره د دغه دردېدلي مسلمانانو د زخم مرهم جوړ شي. دا د هر مسلمان وظیفه ده. نن زما او ستا په مال او په دولت باندې یو لوی ازمایش او امتحان راغلی دی. هلته د زلزلې په شکل دی، په ما او تا باندې د مال او د دولت د ازمایش او امتحان راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی، ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه دې حدیث راوړي دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمای وإن الله عز وجل يوم القيامة يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. وذ قیامت پر ورځ باندې به الله سبحانه وتعالى خپل دې بنده ته وایي چې ای د آدم بچیا، زه په دنیا کې مریض شوی وم او تا زما بیمار پرسي ونه کړله، زما احوال دې وانه غسته. وی دا بنده به ورته وایي چې یا ربي کیف اعودک وانت رب العالمین، یا الله ما ستا څنګه بیمار پرسی کړی وی، ما ستا څنګه احوال پرسی کړی وی، ته خو رب العالمین یې. الله سبحانه وتعالی به ورته وفرمایي چې په فلاني ځای کې زما بنده هغه مریض شوی او هغه عیادت تا ونه کړه، هغه احوال پرسی دې ونه کړله. ای زما بنده که چېرې تا دا کار کړی وی، د هغه بیمار پرسی دې کړی وی، د هغه احوال پرسی دې کړی وی، ان عدته لو عدته لوجدني عنده، که چېرې تا د هغې عیادت کړی وی او د هغه بیمار پرسي دې کړی وی، تا به هلته خپل رب پیدا کړی وی، زه به دې پیدا کړی وی، زما رضا به دې حاصله کړی وی، ما ته به محبوب شوی وی. بیا الله سبحانه وتعالی دې خپل بنده ته وایي چې یا ابن آدم، ای د آدم بچیه، استطعمتک فلم تطعمني، استطعمتک فلم تطعمني. ای د آدم بچیه، زما طعام ته ضرورت و چې تا ماله طعام را کړی وی، لیکن تا ماله طعام را نه کړ. زما طعام ته ضرورت و، زما طعام ته زه محتاج وم، تا ماله طعام را نه کړ. وی دا بنده به ورته وایي چې یا ربي کیف اطعمک وانت رب العالمین، ما څنګه تاله طعام در کړی وی، ته خو رب العالمین یې. الله سبحانه وتعالی به ورته وفرمایي چې په فلاني ځای کې زما بندګان هغې په تکلیف کې و، هغې په مشکل کې و، هغې طعام ته ضرورت لره، لیکن تا هغې له طعام نه ورکو. تا ته ښه معلومات و، تا په تلیفون کې لیدل، تا په تلویزیون کې لیدل، تا په خپلو سترګو سره لیدل، لیکن تا فلم تطعمني، تا هغې له طعام نه ورکو. تا لیدل چې هلته تکلیف دی، لیکن تا سترګې پټولې او هغې سره دې مرسته نه کوله، جرت دې نه کو. که چېرې تا دا کار کړی وی زما بنده، دا د قیامت په ورځ به رب العالمین د خپل بنده ته وایي، دا د بنده او د الله تر منځه خبرې دي. وی بنده که چېرې تا دا کار کړی وی، لو اطعمک لوجدت عند ذلک، که تا هغې له طعام ورکړی وی او تا د هغې دا د طعام حاجت پوره کړی وی، تا به هلته زه پیدا کړی وی، خپل رب به دې پیدا کړی وی، یعنې زما رضا به دې حاصله کړی وی، ما ته به محبوب شوی وی که تا دا کار کړی وی. نن موږ او تاسو ګورو، په خپلو سترګو باندې وینو چې څومره تکلیف دی. هلته د هرات په زلزله کې وګوره، څوک داسې منډې وایي خپل فامیل پسې ګرځي، د لاسه خې ورکړی دی چې اوس جسد پیدا شي،
څوک یو شي ته پریشانه، څوک بل شي ته پریشانه، قبر، کفن، دفن، د پاسه شپه را روانه ده، خیمه نشته دی، بستره نشته دی، مشکلات، تکلیف. نو په دې وخت کې لوی ازمایش د تمام مسلمانانو امتحان باندې دا دی چې دوی د هغې سره څه قسمه کومک کولی شي. او دغه کومک ستا د هغې سره نه دی، دا مرسته او کومک ستا د الله سره دی. د دې بدله به تاله الله درکوي، هغه زلزله ځپلې به تاله چې شی در نه کړي، لیکن دا اجر او دا بدله به تاله رب العالمین درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والله فی عون العبد ما كان العبد في العون اخيه. وی الله سبحانه وتعالى تر هغه پورې د یو بنده سره مرسته کوي، کومک کوي، تر څو پورې چې بل مسلمان مؤمن د بل مسلمان سره مرسته او کومک کوي. موږ د الله کومک غواړو، یا الله موږ سره کومک وکړي، یا الله موږ سره کومک وکړي. الله در سره کومک کوي، ته د بل مسلمان سره مرسته او کومک وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په مسلمانانو باندې سخت راشي نو کونو اخوانا، بې ورونه شئ، په یو برابر ودرېږئ. کله چې مسلمانانو باندې سخت راغلی، تکلیف راغلی، بې یوازې مه پرېږدئ. نن خاص د دغه هرات د مسلمانانو سره د الله د رضا په خاطر باندې مرسته او کومک کول پکار دي. او یو اهمه مسله هغه دا چې بعضې کسان هغې په رمضان کې خپل زکات ورکوي. زکات یې کوم وخت دپاره ساتلی وي؟ د رمضان دپاره. لیکن د هغې دپاره بهترین وخت دا دی چې اوس مسلمانان خپل زکاتونه هغه د هرات زلزله ځپلو ته روان کړي. بهترین وخت یې دا دی او دا شرعي مسله ده چې ته زکات مخکې ورکولی شي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي راغلی و یا رسول الله زه د معمول مطابق په رمضان کې زکات ورکوم، لیکن خلکو ته اوس مشکل دی، اوس د خلکو ډېر ضرورت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ته اوس زکات ورکړه او بیا په رمضان کې ځان دپاره حساب کړه. نو بهترین وخت د زکات د ورکولو همدا اضطراري حالات دي چې هر مسلمان هغه خپل زکاتونه هغه هرات ته ولیږي، هغې سره مرسته او کومک وکړي. زما عزتمندو، که نن موږ او تاسو په دغه زلزله ځپلو باندې رحم وکړو، د هغې په اولادونو، د هغې په زنانو باندې رحم وکړو، الله سبحانه وتعالی به په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الراحمون یرحمهم الرحمن، الراحمون یرحمهم الرحمن. رحم کوونکو باندې د رحمان ذات رحم کوي. څوک چې رحم لري، رحم کوي، رحمان ذات په هغه باندې رحم کوي. او بیا فرمایي ارحموا من فی الارض. تاسو په هغه کسانو باندې رحم وکړئ چې په ځمکه باندې ده، په ځمکه باندې حیوانات دي، په ځمکه باندې انسانان دي، کوم چې غمزده دي، تاسو په هغې باندې رحم وکړئ، تاسو په هغې باندې رحم وکړئ. یرحمکم من فی السماء. هغه څوک چې په اسمان کې راغلی په تاسو باندې رحم وکړي. ځمکه والا باندې رحم وکړه، د اسمان والا په تا باندې رحم وکړي. موږ د رحم محتاج یو، موږ تاسو تمام محتاج یو، مشکلات لرو، تکلیفونه لرو، او موږ همیشه چې یا الله په ما رحم وکړي، یا الله په ما رحم وکړي. نن بهترین وخت دی ته د اسمان په ځمکه باندې چې کوم انسانان دي او هغه غمزده دي، په تکلیف کې دي، ته په هغې باندې رحم وکړه، الله به په تا باندې رحم وکړي. بیا د دغه مسلمانانو سره ودرېدل دا د هر مسلمان ایمانی فریضه ده. د هغې سره مرسته کول، کومک کول دا ایمانی فریضه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه کس کامل مؤمن نه دی چې دی خپله په مړه خېټه باندې وده شي او بل مسلمان ورور د ده هغه نهر وده شي. دی په مړه خېټه باندې وده شو او د ده مسلمان ورور هغه نهر وده شو. وی دی کامل مؤمن نه دی چې ستا په منطقه کې او ستا په همسایه کې یو څوک نهر وده شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی که ما ته څوک ووایي چې د مدینې په هغه سر کې حاجتمند دی، ضرورتمند دی، وی زه پیدل تلو ته تیار یم چې هغه له ورشم او هغه ته مرسته او کومک وکړم. پیدل تلو ته تیار یم د مدینې یو سر نه بل سر ته تلل چې هغې سره کومک وکړم. او بیا د الله پیغمبر فرمایي چې یو مسلمان د بل مسلمان ورور دی، یو مسلمان به په بل مسلمان هیڅ چیرې ظلم نه کوي، یو مسلمان په بل مسلمان هیڅ کله په سخت او په مشکل کې بېنوا او بې مددګاره نه پرېږدي. غصه د الله سبحانه وتعالی غضب دا په صدقې سره ختمیږي، په صدقې سره د الله غضب ختمیږي او د بد مرګ نه انسان سره ساتلی کیږي. انسان بعضې وخت کې اخره خاتمه دی انسان سخت مرګ راشي، تکلیف دی مرګ په انسان باندې راځي. د صدقې یو لوی فضیلت دا دی چې انسان د بد مرګ نه ساتلی کیږي د صدقې په وجه. د الله غضب دې سره سړیږي او د بد مرګ نه ساتلی کیږي. نن دغه قدرتي آفت چې راغلی دی او دا سخت ازمایش او امتحان راغلی دی، هغې سره کومک کول دا زموږ ستاسو ملي، دیني، قومي فریضه ده.
نن هغه مسلمانانو سره هغه ورونو سره شانه بشانه اوږه په اوږه ودرېدل دا زموږ ستاسو افغاني انساني او اسلامي فریضه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و د یو مسلمان سره په سخته کې په مشکل کې کومک کول و دا په مسجد کې د یو میاشت د اعتکاف نه هم بهتر دی. په مسجد کې یو میاشت اعتکاف چې انسان وکړي دا ډېره لویه میاشت ده، ډېر عبادتونه به یې کړي. وایي د یو مسلمان مشکل هغه سره په سخته کې ودرېدل د هغه تکلیف لرې کول دا په مسجد کې د یو میاشت اعتکاف نه هم افضل دی او بهتر دی. نن بهترین وخت دی چې د اعتکاف د یو میاشتې بهتر اجر او ثواب ته حاصل کړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه، تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. ستا د وجه نه د مسلمان په مخ باندې خوشحالي راتل، د هغه په مخ باندې تبسم راتل دا هم یو صدقه ده. او کله چې انسان په تکلیف کې او د هغه دا تکلیف ته لرې کړي او هغه ستا د وجې نه د سکون ساه واخلي او د هغه په مخ باندې تبسم راشي، وایي دا هم یو صدقه ده چې تا وکړه. خیر الناس من ینفع الناس، بهترین انسان هغه دی چې هغه د نورو خلکو سره مرسته کوي او د نورو سره کومک کوي. بهترین انسان په خلکو کې هغه دی چې هغه نورو سره کومک کوي. تاسو به اورېدلي وي کوم انسان چې خپل مال دولت په عیاشۍ کې مصرفوي، کوم انسان چې خپل مال دولت په فضل خرچۍ کې او په اسراف باندې مصرفوي، تاسو به لیدلي وي چې ډېر به وي په آخره کې به قرضداري وي، مفلس شوي به وي، مفلس به وي، قرضداري به وي، ولې هغه خپل مال دولت په عیاشۍ او په فضل خرچۍ کې مصرف کړی دی. لیکن داسې به تاسو څوک نه لیدلي چې هغه په دنیا کې صدقه کړې ده، د خلکو سره مرسته او کومک کړې ده، هغه به هېڅ چېرې مفلس شوی نه وي، هېڅ چېرې. ځکه په دې سره مال زیاتېږي، مال کمیږي نه. د الله پیغمبر په دې باندې قسم کړی دی چې صدقې سره مال نه کمیږي بلکې صدقې سره نور هم دا مال زیاتېږي. نو بهترین وخت دی زما عزتمندو او چې دغه مسلمانانو ورونو سره چې هلته د ډېرو شیانو ضرورت دی، په دې وخت کې د خیمې ضرورت دی، د بسترې ضرورت دی، د اوبو ضرورت دی، ماشومان په یو صحرا کې ناست دي. نو نن الله سبحانه وتعالی اول الله سبحانه وتعالی ته شکر ادا کول پکار دي چې موږ او تاسو یو، او دویم دا حالات کې موږ او تاسو نه یو، زموږ اولادونه په داسې حال کې نه دي، او دریم دا چې الله سبحانه وتعالی ته توبه کول پکار دي. داسې آفتونه چې راځي، داسې مصیبتونه چې راځي، دا الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو ته یو نشاني ښیي چې تاسو توبه وکړئ الله ته. نو الله سبحانه وتعالی ته توبه کول پکار دي او دغه مسلمانانو سره زړه د اخلاصه ان شاء الله تعالی مرسته وکړئ، کومک ورسره وکړئ. نو سنت چې وشو د سنتو نه بعد به موږ ان شاء الله محترم رئیس صاحب هغه به چاندا غونډوي، ټول دوستان په اخلاص سره په هغې کې کومک وکړي. کوم دوستان د پین په ذریعه باندې هم موږ دلته تاسو کولی شي چې صدقه ورکړئ او نقد کیش که څوک ورکوي هم ورکولی شي. په یو څو ورځو کې به ان شاء الله تعالی د مسجد د طرفه او په صدق سره ان شاء الله تعالی هغه مستحقونو ته ستاسو صدقه ستاسو امانت به ورته ورسیږي. که چېرې نن کوم دوستانو ځان سره کیش نه راوړی، پیسې ځان سره نقد نه راوړي او یا پین کارت د کور کې پاتې شوی دی، نو هغه کولی شي چې یو درې ورځو کې چې موږ دا پیسې لیږو نو یا سبا یا بله ورځ کولی شي چې زموږ مالي چارو مسؤل حاجي صاحب عبدالغفور رازقي سره هغه سره ویني او حاجي صاحب عبدالغفور رازقي له دې ورکړي، نو ان شاء الله تعالی د هغه امانت به مستحقینو ته ورسیږي. الله تاسو ټول له جزای خیر درکړي. رب العالمین دې موږ او تاسو نه راضي شي. رب العالمین د نور غمونو افتونو مصیبتونو نه مساتي. الہ العالمین څومره کسان چې په دې زلزله کې شهیدان شوي دي، یا الله شهادت قبول کړي، یا الله فامیلونو ته صبر ورکړي. رب العالمین د نور غمونو د نور افتونو طاقت نه لرو. رب العالمین نور غمونه، نور افتونه، نور مصیبتونه په موږ مراوله. رب العالمین ته په موږ باندې رحم وکړي. یا الله ته د موږ نه راضي شي، زموږ لوی وړو په حال باندې رحم وکړي. یا الله موږ له د اخلاص کولو توفیق راکړي. یا الله موږ له د زړه د اخلاص کولو توفیق راکړي چې دغه مسلمانانو سره مرسته وکړو، کومک وکړو. د فلسطین مسلمانانو ته دعا وکړئ چې رب العالمین دې د هغې مرسته وکړي، رب العالمین دې د هغې مدد وکړي، رب العالمین دې قابضین هلاک او تباه او برباد کړي. رب العالمین دې موږ او تاسو هېڅکله د دغه عظیمې فتحې نه محروموي. رب العالمین بیت المقدس د مسلمانانو دی، رب العالمین دا مسلمانانو ته نصیب کړي. رب العالمین د هغې هر ترتیب او هغې سره چې څوک ودرېږي په دې کې رب العالمین هغه تمام له شکست ورکړي. رب العالمین دې د فلسطین مسلمانانو نارینه زنانه ته دغه ازادي او د فتح نصیب کړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.